بسم الله الرحمن الرحیم. زه عمر ناصر یو ځل بیا ستاسو په درنو چوپړ کې حاضر یم. نن زموږ د سی پلس پلس دیارلسم کلاس ده. په دې کلاس کې به موږ نن د اپریټرز په اړه کې غږیږو چې موږ سره اپریټرز په سی پلس پلس کې څه ته ویل کېږي. صحیح ده. نو راځو اول ډیفینیشن یې کوو چې موږ سره اپریټرز په سی پلس پلس کې څه ته وایي. An operator is a symbol that موږ سره یو symbol that tells the compiler ته وایي to perform چې ادا کړي یو specific mathematical or logical manipulation. مطلب دا دی د کمپایلر ته وایي چې موږ یو ایکسپریشن ورکوو، هغوی ماته کمپایلر موږ ته د هغه آوټپوټ راکړي. صحیح ده. نو سی پلس پلس is rich in built-in operators and provide the following types of operator. مطلب سی پلس پلس موږ سره already built-in خپل اپریټر موږ ته پرووایډ کوي، تیروي چې دغه ټایپونه یې موږ سره دي. اول arithmetic operators دي، relational operator دي، and logical operator، bitwise operator، assignment operator and MISC operators. مطلب دغه مختلف ډوله operators موږ سره لري. نو هر یو په تفصیل سره موږ په د کوډینګ لاندې نیسو، کوډ پرې کوو تر څو تاسو پرې ښه پوه شئ. نو راځو د هر څه نه مخکې اول په arithmetic operators باندې بحث کوو چې موږ سره arithmetic operators څه ته وایي. نو راځو اول there are the following arithmetic operators supported by C++ language. موږ سره دلته arithmetic operators چې دا موږ سره C++ سپورټ کوي. صحیح ده. په C++ language کې موږ سره سپورټ دی operator in C++. arithmetic operators راځو نو اول موږ سره کوم دي؟ موږ سره arithmetic operator دی. ښه راځو موږ سره اول operator د plus operator د سي د موږ سره څه کار کوي؟ د description د موږ سره څه کوي؟ اډ کوي two operands. ښه operands موږ سره څه ته ویل کېږي؟ operand مطلب موږ سره مطلب لکه خیر دا به د ډیف سی پلس پلس کې دلته وایو چې موږ سره operand څه ته وایي. نو راځو صرف یو سر د ډسکرپشن دی چې موږ سره اډ کوي دوه ویلیوګانې. صحیح ده. مطلب لکه څلور جمع دوه. صحیح ده. مطلب A کې څلور سټور ده او B کې دوه سټور ده، چې دا 4 + 2 چې څلور جمع دوه مساوي کېږي چې سره ویل بي ګیف 6. صحیح ده. مطلب موږ سره مساوي کېږي شپږو سره، حاصل به موږ سره شپږ وي. and همداسې ماینس اپریټر ده. صحیح ده. هغه موږ سره څه کوي؟ یو ویلیو د بل ویلیو نه یو اوبرند نه بل اوبرند چې ده څه کوي؟ ماینس کوي. مطلب د یو ویریبل نه بل ویریبل ماینس کوي. سیم لایک 3 minus 1 3 منفي 1 مساوي کېږي 2 سره. همداسې ضرب عملیه هم ده چې هغه موږ سره څه کوي؟ ملټیپلای کوي دواړه اوبرندز. مطلب 15 ضرب 3 مساوي کېږي 15. همداسې ډیویژن هم موږ سره څه کوي؟ تقسیم کوي. او ماډولس موږ سره څه کوي؟ ماډولس اپریټر موږ سره داسې د څه کوي؟ یو عدد په بل عدد تقسیموي. کوم یو چې موږ سره باقي شه هغه موږ سره څه کوي؟ موږ ته پرنټ کوي، موږ ته ښیي چې دا باقي مانده عدد یې دا شه. لکه مطلب چېرته چې 9 په 2 تقسیم کو نو مطلب 8 په 4 په 2 پوره تقسیمیږي، دلته یو پاتې کېږي. نو چې یو پاتې شه هغه موږ سره شه باقي مانده موږ سره یو شه. همداسې که چېرته ښه بل موږ سره انکریمنټ ډیکریمنټ د خیر دا په دې سره په بعد کې موږ غږیږو چې انکریمنټ ډیکریمنټ څه ته وایي. نو راځو په دغه 1 2 3 4 5 شپږ 5 اپریټر باندې کوډ کوو، جمع کوو ډي سی پلس پلس ته. نو راځو تیار ما کلاس هغه جوړ کړی، سینټکس مې جوړ کړی، ضرورت نو تر څو موږ خپل وخت ضایع کړو. نو موږ سره کلاس نمبر 13 ده. arithmetic operators یو دا لکه مطلب موږ سره جمع ده، منفي ده، ضرب ده، تقسیم ده او ریمایندر ده، باقي مانده چې موږ ورته پښتو کې وایو. نو مین فنکشن مې انټر کړی ده. صحیح ده. نو راځم په دې باندې موږ څه کوو؟ په دې باندې موږ کوډ کوو. نو راځم درته نه مخکې اول یو ویریبل اخلم، انټي ډیټا ټایپ ویریبل انټي ډیټا ټایپ مې واخیسته. دلته مې واخیسته چې A. صحیح ده. او A ته مې ویلیو پاس کړله 10. صحیح ده. 10 مې ورته پاس کړه. بیا راغلم انټي بي ویریبل مې واخیسته، هغه ته مې ویلیو اساین کړله 20. او
بل ویر ډیټا انټي ډیټا ټایپ کې بل ویریبل واخصه موږ سره چې ده چې سم ده صحیح ده او سم ته مې پاس کړ چې کوم مې ورته پاس کړ چې a پلس b او زه راځم اوس د حاصل یې زه وایم چې زه راځم چې حاصل یې دلته پرنټ کړم نو د پرنټ دپاره راځم چې سی اوټ اخلم صحیح ده موږ د سی اوټ کیورډ نه کار اخلو د پرنټینګ کې صحیح ده ښه sum is equal to sum مساوي کیږي چې سره مساوي کیږي sum سره ښه راځم دا اوس د کمپایل کوم چې د موږ سره کوم په کومه طریقه باندې دا سره موږ سره مخکې راوړم ښه د sum is equal to ښه دلته موږ دا په غټ توري لیکلی ده دا به موږ وړوکی کړم return 0 مشکل موږ سره چې ده ښه دلته موږ سره د مین فنکشن هغه باډي موږ سره بریکټ پاتې ده ښه نو مطلب دا ده راځي دلته آینټي صحیح ده آینټي ډیټا ټایپ ده کې مې یو ویریبل a واخیسته بل مې b ښه آبرنډ موږ سره چې شته وایي آبرنډ دغه قیمت ته وایي کوم قیمت چې ویریبل ته ورکول کېږي دې ته آبرنډ وایي صحیح ده لکه څنګه چې دلته ویلي دي چې add two operands مطلب یو آبرنډ چې ده 4 ده بل آبرنډ 2 ده د چې کې 2 add two operands مطلب جمع کوي دو آبرنډز لکه مطلب 4 او دو خپلو کې جمع کوي چې 4 یو آبرنډ ده او b او 2 موږ سره شوی ده سیکنډ آبرنډ ده نو مطلب اوس د آبرنډ په مطلب پوه شو چې کوم قیمت لکه څنګه چې موږ لکه دغه کوم قیمت د کوم ویلیو چې موږ دې ته وایي کوډینګ لینګویج کې موږ په سی پلس پلس کې ورته آبرنډ وایي د 22 موږ سره بیل آبرنډ ده او دا خو موږ سره ویریبل دی صحیح ده نو د پلس اول موږ د پلس ویریبل هغه سره موږ کار کوو اپریټر سره نو داغه دپاره موږ یو a ویریبل واخیسته b ویریبل واخیسته a ته مې 10 پاس کړ او b ته مې 20 پاس کړ او بل ویریبل مې واخیسته د سم په نام هغه ته مې a پلس b اساین کړ مطلب a براشي سم a براشي دلته 10 براشي په دې a کې به سټور شي دلته خالي سټور ده صحیح ده او 20 به په دې b ویریبل کې سټور شي نو دا a او b براشي دلته دې ځای ته b به دې ځای ته راشي صحیح ده او دغه 10 کې چې موږ سره په b کې موږ سره 20 پروت ده او په a کې موږ سره 10 پروت ده مطلب په a ویریبل کې 10 آبرنډ پروت ده صحیح ده او په b ویریبل کې موږ سره 20 آبرنډ پروت ده مطلب موږ ویلي و چې دلته موږ سره څه کوي اټکوي لکه دلته موږ سره اټکوي کنه چې 2 آبرنډ سره 2 آبرنډ موږ ته اټکوي نو راغی جمع کوي خپلو کې حاصل به راځي دلته په دې کې موږ ته راښیي راځم بیا یې کمپایل کوم نو sum is equal to 30 صحیح ده که چېرته موږ دې ته قیمت بدل کړو قیمت مې دا پرې راورکړه دلته 100 صحیح ده یو ویلي مې 100 ورکړه نو راځي دلته اوس مخکې چې کوم قیمت و هغه قیمت د دې ځای ختم شو هغه لاس ځای نه ختم شو اوس a ته نوي ویلیو پاس شوله صحیح ده هغه چې د 100 ده نو هغه راځي اوس 100 د شلو سره جمع کوي دلته خپلو کې جمع کیږي او دلته به موږ ته قیمت راکول کیږي صحیح ده راځم دلته اوس دا څه کوم نو بیا هم sum is equal to 140 قیمت موږ سره حاصل موږ سره 140 شه خو دا موږ سره څه و چې دا موږ سره و پلس اپریټر و صحیح ده دا موږ سره د پلس اپریټر مثالو راځم دلته که چېرته زه دا اوس a او b او دې ځای نه دا پلس اپریټر لرې کوم دلته ماینس وچوم صحیح ده او دلته راځم د دې د نوم هم بدلوم چې زه به سبټراکشن دپاره سب ورکړم دا به هم سبټراکټ کړم سب او اوس به راشم زه به دا کمپایل کړم صحیح ده نو ښه نو مطلب دا ده چې سبټراکشن کې څه وشول مطلب منفي کې څه وشو نو څنګه چې مخکې دوه قیمتونه خپلو کې جمع کول دغسې اوس دوه قیمتونه خپلو کې منفي کوي مطلب د لوی عدد نه کوچنی عدد منفي کوي نو بیا هم په همغه
A کې یو سلو شل او په کې سٹور شو او په B کې یو شل تنه صرف شل سٹور شو نو هغه سبټریکشن مساوي شه سب مساوي شه چې A minus B مطلب د یو سلو شلو نه شل منفي کا او راوړه په دې کې ماته دلته پرینټ کا صحیح ده نو هغه قیمت موږ سره ټول سو راځي سل برازي نو صحیح ده دا موږ سره سل او خو ده ښه نو مطلب دا ده که چیرته موږ دغه A او B ځایو ته تغییر ورکو مطلب دلته زه څه وکړم B ورکړم او دلته زه دا A کړم اوس معکوس عملیه به وي مطلب دا ده چې شل به په یو سلو شلو تقسیمیږي صحیح ده منفي کېږي ساري د شلو نه به یو سلو شل منفي کېږي نو چې د لوی عدد نه موږ تفریق او جمع کې ویلو چې د تفریق ویلو چې د لوی عدد څخه به کوچنی عدد منفي کوو صحیح ده نو دا موږ سره یو شرط د غوندې و نو دا به په صنفونو کې مانده سی ویلي دي چې په ریاضي په ژبه مانده ویلي چې د لوی عدد څخه باید کوچنی عدد تفریق شي کنه نو بیا منفي راځي نو راځم اوس دا کمپیر کوم چې موږ سره دا قیمت سره کوي نو په شل نه چې یو سلو شل کم کې نو د شل خو کم دی صحیح ده د شل د یو سلو شلو په نسبت کم دی نو دغه شل چې د یو سلو شل نه کم کون مطلب د شلو د دې شلو سره د دې یو سلو شلو صرف دغه شل لاړل سل پاتې شول نو هغه په ماینس کې راوخو ځکه چې د کوچنی عدد نه موږ لوی عدد تفریق کړی دی نو ماینس 100 مطلب منفي سل موږ ته راکړل نو موږ باید همیشه دا وکړو چې د لوی عدد څخه کوچنی عدد تفریق کو داسې به مایندو لیکو صحیح ده ښه نو دا خو موږ سره و د تفریق دپاره اوس راځو موږ د ضرب دپاره سیم ټو سیم اندا سیستم ده صحیح ده نو هغه دپاره موږ صرف دغه ایکس د ضرب دپاره موږ د ایکس نه کاروو صحیح ده دا صرف یو مثال دپاره مې تاسو ته ښودلی ده خو دلته موږ څه کوو د دې سټاریک صحیح ده شیفت به پریس ونیسئ او د اتو بټن به پریس کړئ صحیح ده نو هغه به موږ سره سټاریک یو سټار راشي دغه سټار صحیح ده د موږ ورته پښتو کې ستوری وایي صحیح ده نو هغه به راولو دلته د دوی ترمنځ به واچو شیفت به پریس ونیسئ او اته به کېکاږئ نو یو سټاریک به پرینټ شي صحیح ده اوس راځم دلته نو چې شي دا موږ سره ملټیپلیکیشن شو ایډیشن هم وشو سبټراکشن هم وشو نو اوس ملټیپلیکیشن مال MUL صحیح ده ملټیپلیکیشن راځم دا MUL کوم صحیح ده نو اوس دا پرینټ کوم نو راځي دا به څه وکړي چې یو سلو شل به د شلو سره ضرب کړي حاصل به په دې ملټیپلیکیشن کې سټور شي نو چې یو سلو شل د شلو سره ضرب شي نو څو ته جوړیږي نو 240 په دې کې اوس شرط تبدیلی خاصیت صدق کوي صحیح ده مطلب ځایونه اوس موږ بدلوي چې چیرته اوس B ضرب کو د A سره قیمت په دې کې د MUL ویریبل کې سٹور شي دلته موږ ته پرینټ کوم پروا نه کوي قیمت به سیم راځي صحیح ده هماغه څه شي ځکه چې په ضرب کې موږ سره تبدیلی خاصیت صدق کوي په جمع کې هم صدق کوي خو په تفریق کې نه کوي صحیح ده تبدیلی خاصیت مطلب د ځایونو تبدیلول نو قیمت موږ سره بیا هم کچې ته زدلا شم دا کم مودل ته تنه 0 کما صحیح ده نو هر عدد ضرب صفر مساوي کی صفر سره نو موږ سره امغه تنه صفر راکوي صحیح ده او کچې ته راشم دلته د ضرب کوم صحیح ده دا په دریو کې ضرب کوم نو 3 ضرب 2 شپږ مطلب 3 ضرب شل مساوي کی شپېتو سره صحیح ده نو حاصل مستنسی شو نو سوري سب ده صحیح ده دا موږ سره MUL باید راکړي ښه نو موږ سره دغه MUL سم منفي کې مرانه تېروتې ساري نو دا باید MUL مساوي شي صحیح ده ملټیپلیکیشن multiplication is equal to MUL multiplication is equal to or just this به ولیکو چې product صحیح ده زیاتره پر انګلیسي ژبه کې موږ سره چې دا product مطلب ضرب مساوي کیږي صحیح ده خدا خو موږ سره د ضرب شو همداسې تقسیم د لپاره نو ډیویژن مساوي کی DEV ډیویژن مساوي کی همداسې راځم دلته دم DEV کوم دلته به دا هم DEV کوم DEV
نو ډیویژن او دلته به د دې سټار په ځای به زه څه وکړم دلته شفټ به پریس ونیسم شفټ پریس ضرورت نشته ډایرکټ هغه د تقسیم عملیه پریس کې نو هغه بلته راشي نو دا به زه اوس کمپایل کړم نو اوس به څه وکړي را به شي دلته بي به په A تقسیم کې مطلب شل به تقسیم کې په دریو باندې کوم چې حاصل لازم حاصل به دلته په ډیف کې موږ سره څه وکړي دلته به دې ته به حاصل شي او د حاصل به راشي دلته په دې ډیف کې او دلته به موږ سره د سی آوټ د کیورډ په ترو باندې به څه شي پرنټ شي دا موږ سره پرنټ شي صحیح ده ډیویژن از ایکوال ټو 6 شپږ سره مساوي کیږي راځم دلته دا ختمومه صحیح ده دې ته قیمت زیاتومه صحیح ده 200 شل مې کړل او دا تقسیموم په دوو باندې راځم دلته کمپایل کوم صحیح ده نو حاصل موږ سره 110 شو بالکل 110 کیږي ځکه چې 200 شل تقسیم 2 مساوي کیږي 110 صحیح ده بیا کمپایل کوم هغه 110 موږ سره قیمت شه ښه اوس خبره په دغلته لږ معمولي په دغه کې لږ چینجز ده خبره داسې ده چې دا به د ځای لرې کمپایل هغه چې کمپیوز نه شي دا ماډلس موږ سره چې ده دا موږ سره یو عدد چې موږ سره یو عدد د مطلب ما سره یو عدد د 4 صحیح ده که چېرته زه دغه 4 تقسیم کوم په دوو باندې دا به مساوي شي د څو سره نو دا به مساوي شي د 2 سره صحیح ده ځکه چې 4 تقسیم 2 4 نه پرې 4 روپۍ په 2 نه پرې تقسیم کې نو 2 روپۍ ورسېدلې خو که چېرته دغه کنسپټ سره واخلم همداسې ولیکم چې 4 ماډلس ساین په 5 عدد باندې د شفټ پریس ونیسي او 5 کېږي نو ماډلس بشي 5 4 ډیوایډ بای د هم د تقسیم د ماډلس ورته وایي صحیح ده 4 تقسیم 2 نو دا مسله دي حاصل به موږ سره څه وسي د دې حاصل به موږ سره صفر ځکه مطلب دا ده چې دغه 4 راځي په 2 تقسیمیږي پوره کوم بدلون پکې نه راځي مطلب 2 راځي 2 نه پرنټ کوي 2 دغه تقسیم عملیه پرنټ کوي د دې او د دې ترمنځ فرق ده دا موږ سره هغه ریمایندر کوم باقی چې پاتې کیږي هغه موږ سره پرنټ کوي مطلب که چې ته دلته راشم دلته زه 15 کوم صحیح ده 15 تقسیم 2 کوم نو دلته هغه 4 دی 15 کې چې کوم 4 دی هغه په دې 2 پوره تقسیم شي دلته دغه یو براشي دلته به پرنټ شي نو دا به یو شي صحیح ده خدای دې وکړي چې تاسو کنسپټ پې کلیر شوي نو راځم اوس دلته کوډ پې کوو کوډ یې داسې ده چې زه به بالکل دا سیسټم خیر پروا نه کوي ډایرکټ به هم دلته وکړم ښه A model is 10 B ښه دلته به راشم زه به دغه A ته به څه وکړم 15 ویلیو اساین کړم دلته به زه 15 اساین کړم صحیح ده او لاندې به دې ته 2 اساین کوم اوس راځي د 15 به راشي د A کې سټور شي او 2 به په B کې سټور شي نو ډیویژن ویریبل ته به A د 15 او B ته به 2 نو مطلب دغه 15 به راشي په دې 2 به تقسیم شي صحیح ده 15 چې په 2 تقسیم شي 2 پوره رسیږي یو باقی کیږي هغه یو چې کوم باقی شي هغه به راشي د ډیو ویریبل ته صحیح ده دا به ماډلس کو صحیح ده MUD صحیح ده دا به ماډلس شي دا به هم صحیح ده ماډلس او دا به هم ماډلس شي MUD کنسپټ دلته موږ سره شته ده ها پرې کې دلته ما سره لیکل شوی ده ګوره که چېرته د ډیویژن کې موږ ویلي چې 10 تقسیم 2 صحیح ده 10 تقسیم 2 15 پوره رسیږي هغه کوم چې پوره کیږي ریمایندر پکې نه سټور کې صرف کوم یو حاصل به موږ سره په دې تقسیم عملیه په واسطه پرنټ کیږي خو که چېرته موږ دغه عملیه ولګو د ماډلس عملیه ولګو صحیح ده نو مطلب دا ده څه شو دا نو مطلب دا ماډلس ساین موږ ولګو دلته دا 9 به په 2 تقسیم شي دغه مطلب کوم یو په دې نه کې چې کوم یو منفي عددونه دي کوم یو اتو پورې منفي راځي نو هغه دا منفي ده چې 8 تقسیم 2 شي
نو مطلب دا ده منفي ساري نه ده جفت ده مطلب هغه اته به په دې دوو پوره تقسیم شي نو چې اته تقسیمې دوه شي نو څلور نو باید دلته ما سره څلور وښي صحیح ده خو نه دا د دغه عملي په ترو باندې موږ سره څه ښیي د دې ریمایندر کې هغه اته تقسیمې دوه څلور نه ښیي ځکه صرف دغه موږ ته د ریمایندر ساین ده د ریمایندر دپاره یوز کېږي نو دغه یو به موږ سره پرنټ کړي کوم چې باقي پاتې کېږي نو اته تقسیمې 9 تقسیمې 2 نو 4 کېږي خو دا یو پوره 9 تقسیمې په دوه باندې هغه یو بهر کوي او که چېرته زه دلته راشم ډیف سی پلس پلس ته نو دا اوس څه وکړم 15 تقسیمې 2 نو 2 پوره تقسیمېږي صحیح ده نو دا یو باقي کېږي هغه یو به دلته ماته پرنټ کړي صحیح ده هماغه عدد باقي مانده موږ ته پرنټ کړه که چېرته زه راشم دا اوس څه وکړم دا اوس زه 10 کړم نو 10 اوس 10 تقسیمې 2 15 باقي مانده هېڅ پاتې نه شول نو صفر به راته پرنټ کوي صفر یې راته پرنټ کوي دا صرف دغه د ماډلس د ریمایندر د باقي مانده به موږ ته پرنټ کوي که چېرته زه اوس دا بېرته ډیوایډ کړم نو دا به اوس ماته 15 پرنټ کوي صحیح ده حاصل به موږ ته پرنټ کوي د دې او دغه ترمنځ خاص فرق هم دا و صحیح ده نو دا و زمونږ د ارثمټیک اپریټر و چې مونږ بحث لاندې نیولی و نو اوس راځو یو سمپل کوډ کوو زه راځم دلته د ویډیو سایز ګورم نو مونږ سره تقریبا 20 دقیقې ونیولې خیر په بل ویډیو کې به روانه کلاس کې به روانه ویډیو کې به په دې باندې مونږ څه وکړو ایکسرسایز وکړو تر بل ویډیو پورې مو په لویه لاس سپارم خدای په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ